دا شیخ صاحب رحمه الله لیکلی دی یو بزرګ ناستلو جنازه تیرېدله جنازه چې تیرېدله 3 کسان یوه زنانه دې دغه چارپایي خو 4 پایي دي 3 کسانو 3 پایو ته یوې زنانې دغه 4مه پښه د دې کټ چې ده هغه اخیستې وه روان بزرګ ډېر حیران شو ور ولاړ شو چې ور ولاړ شو بیا یې هغه زنانې ټول تېمات رایله که ته پرېږده خیر بیا ورغلی بیا یې جنازې لمونځ ورکوي بیا یې پټ کړي بیا یې په قبر کې او کیسه وسوله بیا دی وایي زما ډېر زړه پر وسوځل شو دا بزرګ وایي ما دې زنانې پوښتنه وکړه ما ول ته څوک یې ویلې ول زه د دغه مړي مور یم وایي ما ورته وویل خیر دی چې دونه نارینه نه ولو 4 نارینه نه و په دې کې چې دا جنازه یې ورسره راخیستې وه ول ولو ډېرو ول بیا دې ولې تا جنازه راخیستې وه دې ورته ویلې چې دا زما زوی دا مخنث که دړه اجړه چې کوم بولي خلکو ډېر په کم نظر ورته کتل حتی د ده جنازې ته لا نه حاضرې په شرمېدل ولې لکه وایه ده د وایي زما ډېر زړه پر وسوځل شو ډېر حیران هم شوم بیا مې د ده چې کومه مور وه زما چې څه خیر په وسه پره وه هغه مې ورسره وکړي ډېر پریشان مالیانه خلک دونه بې حسه سلو په جنازه کې هم شرکت په دا خاطر کوي چې یاره دا پراډو والا دی دا د شاپینګ سینټر والا دی دا د غټو پلازو مالک دی دا د خدای بیچاره دی دا غریب دی انسانانو دا فکر دی عزیزان یو وخت دلته اجره کې ناست وم هلک راغلی مولوي صاحب سړی مړ دی جنازې هېڅوک هم نشته ما هېڅوک نشته وایي بیا ورسره ولاړ دی پنجابی و د ډېره وخت د لې ګرځه مسجد څه بیا اوبه وړلې نو دونه د خدای بیچاره و زما خیال یو 4-5 هلکان دا ینګ د سکول د کالج هلکان هغه غریبان ګس په چیش پوهېږي هغوی یې جنازه اخیستې وله خو چونکې هغه بینک بیلنس چې دوی بولي پراپرټي چې کوم بولي ښایست شانداره کور شانداره ګاډۍ یې نه درلوده دا جنازه کې هېڅوک نه ورسره شرکت کېدل ورسره ولاړم د الله دپاره ورسره ولاړم هلته زه ولاړم ورته کښېنستل نو هغه هلکانو اوس د هلکانو جنګ دی پر دې خبره یو وایي لکه موږ ته چې مړی څنګه ایږدو یو وایي داسې ښول کېږي بل ویل یا سر یې دا موږ چې کوم د پښو خواته خو مطلب پښې کومه خواته پر دا خوا یې سر کېږي پښتو تورې اسانه سمجاوم دې خواته ما چې خبرې واورې زه ورله بیا مرته ما نه سر یې دې خواته کوي پښې یې په دا خوا کوي دا موږ پټ کوي یعنې عزیزانو دونه سړی نه و چې په دا جنازه کې شرکت ورسره وکړي ولې جانداري نسته پکې نم نسته پکې ریا نسته پکې شهرت نسته پکې شاباش نسته پکې بس ټیک ده صحیح ده داسې دغه بزرګ وایي زما ډېر زړه وسوځل شو حیران شوم چې خدایه دا څنګه معامله ده بیا د شپې مې خوب لیدی دا شیخ صاحب رحمه الله لیکلي چې لیدی مې ډېر شانداره خوندور ځوان خاص لکه د 14 سپوږمۍ داسې ځلانده و ما پوښتنه ځینې وکړه ما ول څوک یې وایي ده راته وویل زه هغه سړی یم تا چې ما ته د ورځې د جنازې لمونځ راکړي هغه یې ما دا څنګه مقام الله درکړي دا یې پر څه شي درکوي وایي ده راته ویلی چې الله و ما ته دا مقام صرف اور صرف په دا خاطر راکوي چې خلکو ما ته د ذلت په نګاه کتل خلکو زه ذلیله ګڼلمه الله فرمایلی خلق خو تا ذلیله بولي زه به تا ذلیله نه بولم صرف په دا خاطر باندې الله زه وبخښلم چې زما د جنازې څوک نه و زما د جنازې څوک نه و او زموږ فکر دا دی څونه جنازه وي څونه رش څونه ملایان څونه تقریرونه وي څونه اوږدې اوږدې دعاوې زموږ ملایان خو در معلومېږي او بیا چې څه صاحب غوړکۍ مړکۍ دا زوی هلته لیرې ولاړ دی جنازه یې پر ما ده کفن یې پر ما دی پټوانګ یې پر ما ده دی جنازه لا نه کوي او د ده په خاطر موږ اوږدې اوږدې دعاوې کوو فکر مې دا دی چې 1,000 روپۍ به زیاتې راکړي نو ستا څه فکر دی هغه ذلیل و الله رب العزت په دې خاطر وبخښئ چې یاره تا ته خلکو په کم نظر کتل زه و تا ته عفه کوم پروا چې دا نه لري فلا تزکو انفسکم د خپلو ځانو پاکۍ به نه بیانوه بړایي به نه بیانوه قطعا به نه بیانوي قطعا